نو د انسان ځواني چې دا پټول نعمتونو کې انتهایی او بهتر او غوره انعام د الله دی او د دې قدر انسان ته علم معلومیږي چې کله سړی بوډا شي ضعیف شي او د خپل تمام بدن بیا پردی شي. عبدالرحمن بابا فرمایي کنا خاشته مخوي تور کودای شي په پیرای کې سپین مخوي تور کودای شي په پیرای کې او سم قامت وی اوګ لرګي شي په پیرای کې انسان ډېر خستوي مخ به ځلېږي بوډاواله وراشي مخ به چوړي شي او روشنايي ابد لاړ شي. یو سړی باندې یو نیر قامت مزیدار ځواني به وي او بیا چې کله بوډاواله راشي نګله څنګه چې لرګي کوګ وي دغه شان بیا دې هم کوګ وي سره ریګ دی یو طرف ته بل طرف ته درومي او خپل بدن پردیشی په پیرای کې خپل تمام بدن پردیشی په پیرای کې سره روانیو ترتي سره رپیږي د اراده یو طرف ته دا بدن بے قابو وي دی بل طرف ته روان وي کسه اخري کسه اوس کې نه کزهر نه ازميږي او نه سسکې شي نه خړې شي په پیرای کې یو سړی بوډا شو بیا سخت خوراک نشه کولی د اندازې نه زیات خوراک نشه کولی بیا دې ازمولی نشي یا آخر کې فرمایي اے رحمان پیریا سے عاجزی ده که رستم زړه پې سوځي په پیرای کې یو سړی د رستم پهلوان په شان ته پهلوان وي چې کله بوډاواله راشي بیا په د خلکو زړه سوځي خلکو یې پرېږدي لکه مشر دی ځای ورته پرېږده ویني وه ځواني دا د خدای نعمت دی او کم عبادت چې سړی ځوانۍ کې کوي د هغې اجر یقینا د هغې عبادت نه زیات دی چې کم عبادت سړی په پیرۍ کې کوي. د شباب د ځوانۍ په ټیم کې د انسان نور خواهشات ماوي او د هغه خواهشات قابو کی د الله ذکر کوي د الله د دین کارونه کوي په خپل خواهشات باندې دخ پېږي باقي د انسان د نفس خو مړیږي نه ګوره د مثال خو د ماشوم دی صاحب قصیدہ فرمائی النفس كالطفل ان تحمله شب على بالرضاع وان تفتمه ينفتم وی د انسان د نفس مثال د ماشوم دی ورکی کده مور د پایونه صبرای نو صبرېږي دی شي او کدا مور د پایونه نو صبرای دی بس پینګره شي بیا په مور باندې ورخلاصيږي چې مال پای راک هغه شان د انسان د نفس ته خواهشات دي دا خو پورهږي نه په نفس باندې انسان چې دی پایږي دي خپل خواهشات په مغلوب کوي رضا د باری تعالی باندې غالب ګرځي او صاحب فرمایي کړه توبه کردن در جوانی شی وای پیغمبر است وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار د ځوانۍ په ټیم کې توبه استل دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شیوا دا داغه طریقه ده او وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار چې کله شرم بوډا شي غاښونه وګرديږي د سترګو نظر کم شي
نو بیا هغه پردی ګډې نه ماتوي. نو دا شر مغنز برګ شوی دی او نه دغه څه عقل راغل دی او د سترګو نظر کار نه کوي، ویزا او ګډ نه ویني، دا لاس خپونه طاقت وته